کړی د معرف دروازې خلاصې هم ښکلا ده پوهه رڼا ده رسېدلې په لوس دنیا ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ په دغه تګ کې عبدالآباد محمد په نمایندګي او د سکول ټی منبر عامه شه. نو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو کوشنیانو الکان او داناستو او ولاړو خلکو، اما بعد دغه کوم راشن چې موږ ادا کړله د کټوۍ په کیمپ کې ولاړو تر دې سره تر هغه سره پورې نن اتم تر 15مه پورې چې د چا زمن دي یا کوشنیان دي دغه ټول باید سکولو ته راشي خپل درس او تعلیم ته ادامه ورکړي. درس او تعلیم یو داسې شی ده لکه روند او بنا. نو دغه تاسې خپل درس او تعلیم ته باید هر سړی راشي، هر سپینږیری، هر تورږیری، هر ځوان دا کولی شي چې خپل کوشنیان په دغه 8 شپو کې راولي و سکولو ته دوی خپل درس او تعلیم ته ادامه ورکړي. نور نو ستاسې زیات وخت نه نیسم. وسلام. بیا با پردي ډاکټر توړو خپل مېرمنې هم ښکلا ده پوهه رڼا ده رسېدلې په لوس دنیا ده. د تعلیم قدر مونږ ته نشته هم ښکلا ده پوهه رڼا ده رسېدلې په لوس دنیا ده. چې مو په سر دورې وهي پردي جاسونه هم ښکلا ده پوهه رڼا ده رسېدلې په لوس دنیا ده. ګټلی ملک مو پردی نشي هم ښکلا ده پوهه رڼا ده رسېدلې په لوس دنیا ده. د وخت امیره په احتیاط ږده قدمونه هم ښکلا ده پوهه رڼا ده رسېدلې په لوس دنیا ده. پښتنو تل سنګر ګټلی هم ښکلا ده پوهه رڼا ده رسېدلې په لوس دنیا ده. پښتون بې علمه ده چې وړي په شا پنډونه هم ښکلا ده پوهه رڼا ده رسېدلې په لوس دنیا ده. زما ښوونځي ته وای رامې کړه قلم کتاب لږ وګوره نړۍ ته نن چېرته رسېدلې لږ وګوره نړۍ ته نن چېرته رسېدلې. وطن په تورا ساتل کېږي هم ښکلا ده پوهه رڼا ده رسېدلې په لوس دنیا ده. په توره نه جوړېږي دا وران سړکونه هم ښکلا ده پوهه رڼا ده رسېدلې په لوس دنیا ده. خلق فضا کې زندگی کړي هم ښکلا ده پوهه رڼا ده رسېدلې